د کابل غزنی لوی لارې د دوهم لاین د جوړولو چارې پیل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري نن د روان 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 20 نیټه له کابل څخه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ تر دشت ټوپ سیمې پورې د دوهم سړک د لومړي او دوهم فاز کار پیل شو. په هغو مراسمو کې چې له همدې امله جوړ شوي وو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او یو شمېر نورو اماراتي مسؤلینو ګډون کړی وو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سړک د کار د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په ترانسپورتي او مواصلاتي زیربناوو کې پانګونه د اسلامي امارت په اساسي او مهمو اقداماتو کې شمیرل کیږي او د خپلې دغې ژمنې د عملي کولو په لړ کې نن د دې مهمې پروژې کار پیلوي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړه د غزني او کابل ترمنځ د دوهم لاین سړک جوړول د مرکز او سویل ترمنځ د نښلېدلو بنسټیز پل دی چې په پایله کې به سوداګریز فعالیتونه اسانه، د توکو د لیږد وخت او لګښتونه به کم او د دې لارې مسافرو ته به اسانتیاوې رامنځته شي. د محترم ملا صاحب په خبره د لارې په اوږدو کې به لسګونه نوي کاري فرصتونه رامنځته او په ټوله کې به یاده لار د کابل او غزني ترمنځ سوداګریز تړاو غښتلی کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه د کابل کندهار لویه لار به د مرکز او سویل پر نښلولو سربیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو سره زموږ سوداګریز مسیر لا غښتلی کړي. محترم ملا صاحب له هیوادوالو وغوښتل چې د دغې ملي پروژې په بشپړولو کې همکاري وکړي څو یې چارې په ټاکل شوي وخت بشپړې شي. همداراز د دې پروژې له قراردادي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سړک کیفیت ته هم پام وکړي. د یادولو وړ ده چې له کابل څخه تر غزني پورې د دوهم لاین سړک 111 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اوږدو کې 9 لوی پلونه او 504 نوي پلچکونه شته چې چارې به پر ټاکلې نیټه بشپړې شي. جوړې به دې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن